تېره ورځ ما یو پوسټ کړی و چې د متحده عرب اماراتو څخه به افغانستان ته د یو هوایي شرکت له لوري ټکټونو به یې راټیټې شي. اوس تاسو کولی شئ چې په 1599 درهمه د شارجې څخه کابل ته ټکټ واخلئ او ایر عربي هوایي شرکت سره سفر وکړئ. دغه وړاندیز د نن څخه پیل کیږي تر اکتوبر 18 تاریخ پورې به دوام وکړي. کوم څوک چې غواړي چې 200 یا 300 درهم بچت کړي نو سر له اوسه ایر عربي هوایي شرکت سره ټکټونه بوک کړئ چې د موده کمه ده ځکه نن 4 تاریخ دی. تر د دې میاشتې 18 تاریخ پورې به دغه وړاندیز دوام وکړي او تاسو کولی شئ تر 12 میاشتې 19 تاریخ پورې خپل ټکټونه بوک کړئ. په دغه موده کې ټکټونه به 1599 ته راغلي دي. که چېرته تاسو بیا سامان ورسره اضافه کوئ 10 کیلو یا 40 کیلو نو بیا دغه قیمت راځي 610 شاوخوا درهم راځي. که ایر عربي بیا پخواني قیمت سره موږ مقایسه کوو نو 200 درهم شاوخوا بچت کولی شئ. دغه د تېرې شپې قیمت دی چې کوم ما چیک کول او دی د اوس قیمت دی تاسو په سکرین باندې ښکاري. نو زموږ هغه هیوادوال چې اقتصادي مشکلات لري دوی اوس کولی شي چې 610 شاوخوا د شارجې څخه کابل ته ټکټ واخلي او کم سے کم 200 درهم بچت کړي. ما مخکې ایر عربي کوم پخوانی وړاندیز چې و هغې په اړه کومه ویډیو چې خپاره کړې وه هغې کې هم درته یادونه کړې وه. اوس یو ځل بیا درته وایم چې دا کومه سپانسر شوې ویډیو نه ده، یوازې د خپلو هیوادوالو په خاطر ده چې د دې غورې موقع څخه استفاده وکړي. د تاریخونو یو ځل بیا درته وایم د اوس څخه دغه آفر یا وړاندیز شروع شوی دی تر 18 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دغه دوران کې تر 12 میاشتې 19 تاریخ پورې په دغه منځ کې د شارجې څخه کابل ته ټکټ د 40 کیلو سامان سره تقریبا 610 شاوخوا درهم بوک کولی شي یا اخیستی شي. الله دې وکړي چې د نور هوایي شرکتونو هم د دوی سره په مقابله کې شي چې تر څو زموږ غریب ولس ته خیر ورسیږي. مننه.